د مور پلار سره ښه کوئ. دا زما تاسو ته زړه نصیحت دی. مور او پلار والله العظیم که ما نه دې تپوس وکړو چې ما ته د مور او پلار داسې تعبیر وکړه د دې الفاظو چې څنګه چې د دې حق یې نو زه یې نشم کولی. مور او پلار دا ټکي دومره وزن والا دي، دا ټکي دومره درانه دي، دا ټکي دومره زورور دي چې انسان په سوچ کې پرېږدي چې زه څه ووایم. خو زه درته لنډه دا وایم چې مور هغه شخصیت دی او هغه انسان ده او هغه ښځه ده چې نه همیشې ته به خېټه کېږي او که چېرته دا خبر را یادول غواړې نو به دې خپل نوم باندې لاس وهه. په دې خېټه دې چې لاس راکړې دا نوم پکې شتي که نه؟ دې ته چې ګورې تا ته به را یادېږي چې یو غټه انسانه وه، یو چته ښځه وه، یو وخت کې تا د هغې د وینې نه وینې څکلې وې، تا د هغې د جسم نه خوراک کړی و. ځکه خو دا پاتې شوی دا ځای جوړ پاتې شوی دی چې انسان ته را یادېږي. کله کله چې لوی ته ګورو نو مور به ته را یادېږي چې هغه اوچته انسان او بیا چې هغه مور په قبر کې پرته دی، بیا چې هغه مور انسان یې نشي لیدی او هغه مور چې هغه ژبه نشي خوځولی، هغه مور چې ستا خبرې نشي اورېدی، د انسان دا زړه دی چې ټخ کوي چوي. چې ما یو پرې د دغه زنانه د دغه ښځې د اوچته ښځه چې هغه نښه ما ته پرېښودلې چې بچي که ته ډېر غټ شې وګورې زما د جسم نه تا وینه څکلې وه، که ته ډېر غټ شې ته خو اوس مالداره شوی ښه ده، بچي دې هم شوي ډېر هوښیار شوی، خو دا دی چې زما د بدن نه ته خوراک کړی دی. وګوره دې نښې ته دا نښه پرته ده که مور. هغه مور چې اولنی قدم چې ما ورته اخیستو نو چا د لاس نه نیولي و، هغې نیولي نو بیا زموږ د خپې ازادې شوې دومره ازادې شوې چې کله د هغې خپې ودرېدې بیا د هغې خدمت نشي کولی. د هغې غریبې بوډۍ چې خپې ودرېدې په کټ کې پرته ده نو موږ ترې تنګ شو، موږ ویې دا راته څه جاښه پرته ده غم راته پروت دی. حالانکې زموږ چې خپې نه چلېدې نو ګوته چا را کړې وه موږ له بلاس کې نو دغه مور ویل بچیه دا ګوته راله ونیسه، زما دا ګوته ونیسه، ګوته موږ نیولې وه موږ ورو ورو قدمونه ولیدو به راپاسېدو. هغه مور چې د بوټانو دا تسمې به موږ نشو تړلی د هغه به موږ چا ته وي چې موږ له وتړه، هغه وړوکی کار چې موږ ته ډېر غټ ښکارېدو هغه به زموږ مور زموږ لپاره کوو. الله اکبر. اوس هغه مور د بعضو کسانو سره خو نشته، د کومو سره چې شتي نو هغه ویل مړه وي ساده ښځې څه قمقله ورته کېدوي، ته خو دومره قمقله چې تسمې دې نشي تړلی، هغې دله تړلې وې. سهار چې به سکول ته تلې مدرسې ته تلې مور پسې موږ نه راتلو، دا بوټ به مو دریس نیولی مور ماله زه د بوټان تسمه هغه به راته وبه یې خندل وي قیامته پورې تا چیرې زده نه کړو. هغه مور هغه خوږه مور چې په دې وړوکوالي کې تا سره بل څوک ملګری و، ستا د پالتو خبرو ته چا غوږ ایښودو، ستا د ګډوډو خبرو ته چا غوږ ایښودو، صدق یو انسان و چې ستا د خبرې ته غوږ ایښودو. موږ به د دې مور سره چې وړوکوالي کې کېناستو څه څه به موږ ویلي بده نشته او څه ګډې وډې به موږ ویلي او څه داسې مطالبات به موږ کړي چې هغه به د نه کېدوي. هغه مور بچي ته به خندا چې وي صحیح ده داسې به در هم وکړم، ملګری زموږ سره نه و نو دا زموږ څه وه زموږ ملګري وه. او اوس چې هغې ته د ملګري ضرورت را شي نو غریبه ځان له به یو کټ کې پرته کور کې او د بس ظالمان په کور کې چې کوم پالتو کمرې دي سي نو هغه وایي دا به وي د بابا او دا به شي لکه هغې یوازې د ملګري د ضرورت ته غریبانان څوک خبرو ته غوږ نه ږدي ځکه چې بوډاګان دي څه وایي نو اوس ورته ضرورت ته یې وایي موږ سره هم ټیم نه شي دوی خبرو ته غوږ کېږو. هغه مور چې نه همیشه ته د هغې په خېټه کې تېرې کړي دي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه پسې یو کس راغی وایي ما خپله مور د یمن نه په شا کړې وه، حج ته مې راوړې وه یمن نه په شا او ټول حج مې به وکړو اوس یې مدینې ته م راوړې ده او بیا به وړم هم په شا حق مې ادا کړو که نه.
هغه ته نه حق نه ادا کړی وی ولې وی دې ته چې ودې په خټه کې چې تاو شو هغه اوس کې چې وته ورسېد هغه حق نه ادا کړی زه مور حق ته ادا کړي یمن دې په شکل دې حق ته ادا کړ الله اکبر یمن یې سره مور په شکی او ریولو حج په پوره په شاو کې او بیا غشان په شاو وی چې هغه حق ادا نه کو دی وی سړي کې نو موږ څه حق ادا کړی هغه مور چې ټول شپه انسان ته ناستې وي ماشوم ته ناستې چې دی ویښته څو بردیني ودې شی زه نه وده کې بیا هغه پلار الله اکبر هغه اوچت انسان د پلار لنډ تعریف چې د خلکو د دې شي کوم زه که څوک راته پلار څوک دی زما هغه څوک دغه ستا دپاره چې ځان خاورې کړی بس که ته هوښیار یې پوه بشي پلار څوک دی هغه څوک دی چې ستا دپاره ځان خاورې کړی ته پلار یې که په دې پردي ملک کې ته ناسې مزدوري دې راغلی ولې راغلی دې په څو لپاره کې هغه خو په مزو چرچو کې یو ټلیفون چې ته کورته وکړو پلانې نه جوړه ته باندې ستا باندې چې چیرې جیبې والا پیسې ګورې د سکول پیسې او د مدرسې پیسې او پلانې او دغه او داسې نو ته پکې خاورې شي او د هغه ژوند څه شي هغه برابر شي پلار هغه انسان دی دا پلار چې ته په تورۍ کې پروت دی خنارې دی خېږي بېغمه او دا پلار غریب د مزدوري نه راشي دغه شان څنګه به دې کټ کې اوډې راوړي سهار بانک به بیا روان شي تپوس دې وکړه ته ولې ویده کېږې نه تا ولې خو ناجوړی که څنګه ویله ناجوړی نه و د ماشومانو دې څوک جوړی یم د پلانې ناجوړه دی د پلانې چې کمزوري کېږي دی له واده کومه دی له سبقونه ویل چې سبق وویل خو دا دی چې پیسې نشته او په دغه ټیم کې به د سهار بانک ووایي نو دی بیا روان شي چې مزدوري له ته خره سهار راپاڅې ناشتې ماشتې وکړي سبقونه له ځي مزې چرچي دا هغه دوه انسانان دي اوچت چې د دوی سره به دنیا کې څومره ښه کې هغه کم دي او دوی لپاره چې ځان خاورې کم دا کم دي رسول الله یو صحابي ته نصیحت کو د مور مبارک یې الزم رجلها یا رجلیها وی د خپې د هغې د خپې په ځان لازم کا یا رسول الله ولې وي فثم الجنه وی دا د جنت دی د دې مور د قدمونو لاندې جنت دی نو اوچته زنانه ده او پلار رسول صلی الله علیه وسلم وی چې پلار د راضي نو الله د راضي دی چې پلار د خپو الله د خپه دی رسول صلی الله علیه وسلم وی پلار چې بچی ته دعا کوي هغه نه واپس کیږي چې خیري ورته کوي هغه نه واپس کیږي نو کوشش دا کوه که پلار دې ژوندی چې د هغه نه دعا واخلي او کوشش دا کوه چې د هغه د خیرونو ځان لرې ساتي ګناه خیري قبلي ډېر اوچت انسان دی دا د جنت دوه دروازې دي الله تعالی درکړي بعضو کسانو باندې یو دروازه بنده شوې ده نو په بعضو باندې دوه بندې شوي او بعضو ته دوه کولای امام حسن بصری رحمه الله د پلار په جنازه کې روانو جړل ډېر سخت خپه و چې واپس راغی ملګرو ته مطلب ته واو چې انسان دې مونږ ته نصیحتونه کوي نن ستا حالت ډېر خراب دی هغه ته جړم په دې چې د جنت دوه دروازې راته الله کړو کړي نه را یو بنده کړه او په دې چې په دغه دروازې چې ته ننوتی یم او که نه یم خوش قسمته انسان دی چې د دوه دروازې ورته اوس هم کولاوي او هغه انسان ته موږ څه ووایو چې د هغه نه یوه دروازه بنده دی د دوه بندې شوي د هغه انسانان دي چې دوی حق د مرګ نه بعد هم نه ختموي چې مړه شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د ملګرو سره به یې ښه کوئ چې مړه شي دعاګانو کې به یاد ساتئ چې مړه شي قبر له به یې ځای ته ورته دعاګانې کوي والله العظیم کومو کسانو چې د مور پلار سره ښه نه دي کړي وروسته ول الله هدایت ورکړی د هغه د خاورو په هغه ډیرې لاندې پراته دي نه ده نه ته تپوس وکړي دی به ته صحیح حل ووایي چې د ده څه ارمان دی دی زما دقه یو ارمان دی چې څوک زما د مور پلار د قبر نه راپاڅي زه ورسره سره ښکل کړم نن که څه کولی شي وکړه که نن څه کولی شي وکړه ګوره سبا له به ارمان کړي
ته چې زه درته دا وایم څه چې ته غواړې چې زما مور پلار زما نه په دې حال کې لاړ شي نو هغه اوس وکړه هغې کې هېڅ پته نه دی ظاهري حالاتو مطابق هغه زموږ نه مخکې مري اگر که دا لازم نه ده سبا به د ټلیفون نه جوړې نشته اوس به ټلیفون نه جوړېږي نشته یو کس ما سره ملاو شوی ما ته ویې ما والد صاحب ما ته وایي شیخ صاحب وایي قمقل غونته کېدی زموږ پلار نه پوهېږي او الله دې زموږ دمه کړي د دغه الفاظ ما ورته نصیحت وکړو سبحان الله قدرتي خبره ده چې بیا ما ته خبر راغی چې هغه پلار مړ دی زه لاشنوي له ورغلم نو ژړلې نو ما به دې زړه کې وي چې او تا وایي چې الله دې زموږ دمه کړي زه دمه شوی بیا به دغه سپین ږیري به دې ته سره ژاړې نو دا زموږ بنیاد دی دا زموږ څه دی بنیاد دی د الله نه بعد دنیا ته د راتلو وجه او سبب هغه څوک دي هغه زموږ د خواږه مور پلار دي که چې هغه په خاورو کې دي چې هغه د هغه سره دي که چې هغه چې په خاورو کې د هغو نه تپوس وکړه چې مور پلار څومره خواږه یي هغه به درته بیان کړي او ژوندی چې کوم سړي سره مور پلار ژوندي د سره قدر نه وي د نن نه د اوس نه هغوی ته ټلیفون وکړه د هغوی نه معافي وغواړه د هغوی د زړه خوشحاله کړه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو سړي ځنکدن له ورغی او رسول صلی الله علیه وسلم ورته کلمه ووایه کلمه هغه نه شو ویلی اول پسې له صحابه تلي بیا په رسول په زړه ویل رسول الله فلاني کلمه نه شي ویلی رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله کلمه ووایه نه شو ویلی هغه کلمه وی مور رښتي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه ورغی بوډۍ سپین داسې ښځه ناست وه چې له ویښته یې سپین شوي جسم یې کمزوری شوی هډوکي ناست وو هډوکي چې د زوی خفه یې چې کس هغې له مخ واړه چې خفه یم چې نو رسول صلی الله علیه وسلم بس صحیح دی الله به جهنم ته واچوي نه هغې نه دغه مې نه ده خوښه مور ده چې څنګه هغې دغه مې نه ده خوښه خوشحاله شو هلته هغه هلک وویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویل ساعت یې ووت د ځنکدن په وخت کې به د کلمه نصیب نه شي وایي چې دا مور پلار دنه خفه وي او خدمت روزانه ورته ټلیفون کوه روزانه ورته ټلیفون کوه د ښځې او د بچو نه مخکې پلاره څنګه مور ته څنګه زه تا نه څه وکړم ستا نه قربان شمه تا نه زار شمه تا ته لوګی شمه څه دله وکړم دا دنیا دله ټوله را جمع کړم ته څه وې چې هغې د خدمت ووایي که ته کولی هم نه شي زه به کوم انشاءالله اوس نه ووایه که الله ووایه نو صحیح ده که الله وغواړي ته به یې وکړې که نه زما تاسو ټولو ته نصیحت دی دا په دنیا کې هر څه بیا راشي الله اکبر سوی د دې دوو انسانانو ده بیا راشي مور او پلار دا بس کې ځان پرې ښځې دومره مین مور پلار یې پرې غلی لکه دا ښځه که مړه شوه سل نورې که دا ښځه خفه شوه سل نورې ښځې شتي که نشتي دنیا که دا زوی دې مړ شو سل نور که دا لور دې مړ شو سلې نورې که دا رور دې نه مړ شو دنیا ملګري نور شتي چې هغه د دې رور نوم سړي ته خواږی او چې دا بوډا بوډۍ لاړو بیا څه شتي ټول دنیا را جمع کړه دې بوډا بوډۍ ځای نشي نیوی والله لازم که دوی ځای نیوی شي الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيد بميت فما الحر منها كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربحت
وهن